په سمنګان ولایت کې د تیر حکومت بامیانو پخوانی والی طاهر زهیر ته چې له اسلامي امارات سره له 2 کلن وسلوال مخالفت وروسته یو ځای شوی د ښه راغلاست مراسم نیول شوي. نوموړي دې مراسمو ته په وینا کې وویل چې د تفاهم له لارې د ستونزو د حل په موخه وسله کېښوده. مردم بی نهایت از جنگ خسته است. این من یک مثال عینی گفتم، تنها مردم هزاران نیست، تمام مردم افغانستان در شمال، قوم‌های تاجیک ما، ازبک ما، قرقیز ما، ایماق ما، گوجر ما، قوم‌های پشتون ما، در هر گوشه افغانستان تمام مردم از جنگ خسته است. جنگ تباهی است، جنگ راه حل نیست. من از تمام کسانی که تا هنوز هم اصرار بر جنگ دارن تقاضا میکنم که جنگ راه حل نیست، تفنگ به زمین گذاشته شود، راه مذاکره و تفاهم جستجو شود، بیاین برای بار نخستم که شده نسبت به همدیگر اعتماد کنیم. نوموړی جګړه د حل لاره نه بولي او له همدې کبله پر هغو څیرو چې له هیواد د باندې میشت دي همغږ کوي چې د خبرو او تفاهم له لارې د ستونزو د حل په لټه کې شي. همه کسانی که رفتن برگردن، بیاین به جایی که او را بد بگوییم، علیه همدیگر نفرت پراکنی کنیم، بیاین راه تفاهم را پیدا کنیم، بیاین آشتی کنیم، بیاین صلح کنیم، بیاین مذاکره کنیم، مشکلات خود را ما از طریق گفتگو حل کنیم. په همدې حال د سمنګان ولایت سیمهیز چارواکي د اسلامي امارت پر مخالفانو غږ کوي چې له جګړې لاس په سر شي. هغه زموږ افغانان وروڼه چې بهر ملک دي، والله قسم درته خو چې دونه زړه به خوږېږي چې دوی د خپل ګران هیواد افغانستان څخه وتلي دي، په نورو خارجي مملکتو کې ګزاره کوي او هلته اوسیږي، یا په داسې ځای کې په افغانستان کې اوسیږي، په داسې یو غرو ځای کې، نو والله په موږ سخته ګران تمامیږي. نو هغو ټول وروڼو ته زموږ دا درخواست دی چې امیر المؤمنین حفظه الله او ټول ته عفو کړې ده، راسې کله خپل وطن ته راسئ، خپل کلي ته راسئ، خپل کورو ته راسئ، ټول زموږ وروڼه یاست. د اسلامي امارت ټولو هغه مخالفینو ته چې د اسلامي امارت څخه یو قسم ویره او حراست لري پیغام ورکوم چې د اسلامي امارت زعیم حضرت امیر المؤمنین د عفو د فرمان څخه په استفادې سره ټولو ته پیغام ورکوم چې راشي د اسلامي امارت سره یو ځای شي او خپله انرژي او طاقت او پوهه د اسلامي امارت په تحکیم کې او د وطن په آبادی کې زمونږ سره یو ځای استعمال کړي. د اسلامي امارت مشرتابه فرمان پر اساس ټول سیاسي اشخاص چې له هیواد څخه وتلي کولی شي پرته له کومې ویرې هیواد ته راشي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، سمنګان.